السلام علیکم ملګرو، زه مینه او تاسو ګورئ ټیکنالوژي په اړه. ملګرو زموږ د فېسبوک د کورس دا 15مه ویډیو ده او که چیرې تاسو نورې ویډیو نه درکتلي نو تاسو سمپلی په ډسکرپشن کې د ویډیو ډسکرپشن کې ما هغه دغه ویډیو چې کوم لینک دی هغه اچولی دی، نو تاسو را لینک باندې کلیک ووهئ نو هر ویډیو به تاسو ته میلاو شي. نو ملګرو نن موږ بیا په یو نوي ویډیو تاسو ته د فېسبوک په حواله باندې څه معلومات شیر کړو چې موږ څنګه د فېسبوک دغه کوو چې کوم پبلیک ویو چې کوم دی هغه څنګه کوو. نو سمپلی تاسو فېسبوک اون کار کړئ. فېسبوک چې کله اون کړو نو موږ خو دا ټایم کوم خپل پروفایل کوم دی دغه سیټینګ کوو، نو تاسو سمپلی پر خپل پروفایل باندې کلیک ووهئ. مثال په طور پر چې کوم دا مابین کې کوم آپشن دی پر باندې تاسو کلیک ووهئ. چې کله کلیک وکړئ نو تاسو په خپل پروفایل میلاو شي. نو کله چې راسته لیکلي وي هیډډ پبلیک ډیټیلز، دغه مطلب دا دی چې بیا خلک ته وپېژني چې ته څوک یې، مطلب ته خپل ډیټیل ورته معلوم کړي، مطلب سکول، کرنټ ټون او ورک پلیس، ته په کوم ځای کار کوې، ستا کور چیرې دی، تا کوم سکول ویلی دی، او دا ټایم په کوم سکول کې یا ته په کوم یونیورسټي کې یا ته په کوم کالج کې، او د نور ریلیشنشپ سټیټس کوم دی دا به تاسو ورکړئ. نو سمپلی دغه ورکولو لپاره تاسو ولات ایډیټ پبلیک ډیټیلز کوم دی پر دغه باندې تاسو کلیک ووهئ. نو کله چې مې کلیک کولو تاسو ته چې کوم ستاسو کوم پروفایل دی دا مکمل تاسو ته شو شي. مثال کے طور پر تاسو کوم پروفایل پکچر دی هغه هم تاسو شو کړي، تاسو پر آی ډي باندې کوم پروفایل پکچر ولاړ دی هغه دا اول دی چې کوم ما په سره ویډیو کې دروښو چې هغه پروفایل پکچر څنګه دی. نو ښه تر اوسه کور فوټو دی دا ما تاسو ته په بله ویډیو کې دروښولو چې پروفایل کور فوټو کوم دی هغه څنګه اپلوډ کړي. او بیا چې کوم دی بایو دا یوار علاقه است ښه ته چې راسته د مقصد کوم دی ډیټیلز لیکل دي دا ته کوم کرنټ ټون سټي دا مطلب دا دی تاسو موجوده چې کوم پته دغه چیرې ده، مطلب تاسو موجوده کور کوم دی هغه چیرې دی. که چیرې تاسو خپل موجوده کور په فېسبوک شو کواسئ چې بیا ستاسو دوستانو ته پته یا ستاسو فرینډ ته پته وي، نو تاسو سمپلي پر دغه باندې کلیک ووهئ. نو کله چې ما کلیک ووهئ نو تاسو بیا نور ډیټیل تاسو میلاو شي. بیا لیکلي ایډ ورک، مطلب تاسو چې کوم کار کوئ هغه تاسو ته ایډ کوئ تاسو. نو که چیرې تاسو کار کوئ او تاسو د فېسبوک فرینډ کوم دی هغو ته وښوئ تاسو چې کوم زه کوم کار کوم، نو د هغه لپاره تاسو سمپلي په ایډ ورک باندې کلیک ووهئ. د هغه بعد چې کوم دی لیکلي دي په پټه کې ورک پلیس نیم، مطلب تاسو چې کار کوئ د هغه ځای نوم ورکړئ. نو که چیرې تاسو کوم ځای کار کوئ ستاسو دوکان دی، ستاسو افیس دی، صحیح، نو تاسو ته سمپلي د هغه چې کوم ایډرس دی یا د هغه کوم چې نوم دی هغه تاسو ورکړئ. صحیح، مثال کے طور پر که تاسو په کوټه کې یاستئ یا تاسو په مسلم باغ کې یاستئ یا تاسو په کلاچپلا کې یاستئ یا تاسو پېښور کې یاستئ یا که تاسو په هر ضلع کې یاستئ، نو تاسو دلته خپل ضلع یا ډسټرکټ خپل دغه ورکوئ تاسو ایډرس تاسو ورکوئ تاسو. نو زه به سمپلي فلحال په کوټه باندې کلیک کوم، کوټه به ورکړم. او که چیرې تاسو سټوډنټ یاستئ، چې تاسو سټوډنټ یاستئ یو کار نه کوئ نو دا آپشن مه ورکوئ. نو ځکه تاسو کار نه کوئ نو پر فېسبوک باندې غلط شان پوسټ کول دا خو بده خبره ده. او که چیرې تاسو سټوډنټ یاستئ ښه ده چې کوم سټوډنټ لیکل دی تاسو سټوډنټ باندې کلیک ووهئ. او که چیرې تاسو کار کوئ خپل ایډرس ورکړئ، نو زه دا ټایم سټوډنټ یم، سټوډنټ باندې زه دا ټایم کلیک کوم. سټوډنټ چې تاسو کلیک ووهئ نو بیا به نور تاسو داسې میلاو شي چې په اول سر کې لیکلي دي ایډ مطلب جاب ټایټل، مطلب تاسو کوم کار کوئ، ستاسو نوکري چې کومه نوکري ده، او تاسو لوکیشن چې کوم دی کوم لوکیشن دی. ښکاره خبره ده که تاسو سټوډنټ یاستئ نو تاسو دا شیان ورته وواسئ. نو که تاسو جاب نشته هغه آپشن یې لکه او که تاسو کوم لوکیشن دی لوکیشن ورکوئ یا ورکوئ پرسنټلی په لوکیشن باندې کلیک وواسئ. او چې کله مو کلیک ووایئ نو تاسو د خپل لوکیشن ورکوئ تاسو. مثال کے طور پر زه کویټه ورکوم، ټیک شو، کویټه مو ورکړله، بس هغه به ډن وواسئ. مطلب دلته چې دلته ایوه خپل ټیک شو کویټه ایر ته، صحیح شو. او بیا دلته لیکلي ورته هیر، ټیک، مطلب هغه چې کوم کار دی د هغه چې کوم ډیټیل دی هغه تاسو ته لیکئ. زموږ یو کار نشته خاص موږ آپشن ورکړو. او سینس مثال کے طور پر تر کومه ټایم به تاسو کار کوئ، تر کومه ټایم واخلئ او بیا تر کومه ټایم پورې، ټیک شو. نو موږ خو معمولا ټول موږ چې یو هغه موږ سټوډنټ یو، نو سمپلي تاسو په دې باندې کلیک ووهئ. او کله چې کوم لیکلي سبمیټ باندې کلیک ووهئ، ټیک شو. او کله بیا لیکلي ایډ آی سکول، ټیک، تاسو کوم اول سکول چې کوم دی هغه تاسو ایډ کوئ، تاسو به په باندې سمپلي باندې کلیک ووهئ. او دلته د خپل نوم چې کوم د سکول نوم چې کوم دی هغه تاسو دلته ایډ کړئ، صحیح شو. زه به تاسو خپل د سکول نوم ورکوئ تاسو. نو زه دلته کوم اسلامیه ماډل های سکول کویټه چې کومه پر باندې کلیک کوم او کوم سیو چې کوم دی
سیو باندې تاسو کلیک وکړئ چې تاسو خپل مطلب ایر هم سلیکټ کوئ چې ایر هم ورکوئ چې مطلب تاسو تر کومه پورې مطلب تاسو تر کوم حد پورې تر کوم ټیم پورې تاسو په دغه سکول کې سبق ویلی دی یا موجوده هم تاسو ورکوئ تاسو یې نو د دغه ضرورت نشته نو دې به تاسو پر سیو باندې کلیک واستئ سویچ में क्लिक हुआ है ब्याह सबमिट वाली का मिसाल के तौर पर सबमिट पदी की तरफ से मतलब तासु इसका डिटेल्स करेंगे इसको अगर फेसबुक ऐप से तासु सबमिट वाली क्लिक हुआ से दागा बाद लेकिन ऐड यूनिवर्सिटी तासु यूनिवर्सिटी क्या से जाते हैं तासु तासु आई स्कूल कम दिया गया आगा डिटेल्स तासु वर्क और तासु यूनिवर्सिटी क्या यूनिवर्सिटी वाली सिंपल सा क्लिक हुआ से और यूनिवर्सिटी कम देता नुंदी आगा तासु वर्क आदि और जब वर्क में मिसाल के तौर पर تعمیر نو پبلک کالج مطلب زه په دې باندې کلیک کوم تاسو خپل چې کوم دغه دی هغه ورکوئ تاسې د یونیورسټي چې کوم خپل نوم دی هغه تاسو ورکوئ تاسې دغه بعد بس سمپلی پر سیو باندې کلیک واستئ ما درته وویل د هر شي خپل ټایم راځي مطلب تاسو په کوم کال کې تاسو په هغه سکول کې ولاسی یا په هغه یونیورسټي کې ولاسی هغه دلته هم شو کوي مطلب 2019 کې 2000 مطلب پر ډیټیل تور کړی دی ټیک شو نو زه ما دا ټایم په 19 کې نو زه به سمپلی کلیک کوم او بیا به سیو باندې کلیک کوم دا دی بیا یې سبمیټ وکړه چې تاسو کوم کالج کوم دی هغه مطلب ډیټیل چې کومولو هغه فیسبوک باندې تاسو اپلوډ کړو نو په باندې سبمیټ باندې کلیک واستئ ښه تر تاسو بیا لیکلي کرنٹ سټي مطلب تاسو په کوم موجوده چې کوم سټي کې یاستئ کوم شهر کې یاستئ هغه تاسو ورکوئ تاسې چې زه به کویټا ورکړم تاسو پېښور هم ورکوئ تاسې هر شی ورکوئ تاسې زه به سمپلي کویټا باندې کلیک کوم او ډن باندې کلیک کوم کویټا پاکستان کې دا باندې چې باندې بیا کلیک کوه بیا به سبمیټ آپشن راځي بیا سبمیټ باندې کلیک واسئ او بیا لیکن ایډ هوم ټاون ټیک تاسو چیرې کوډ دی د هغه ټاون نوم چې دی هغه بعد به زه پر اوس چیرې تاسو کور دی د هغه اډرس کوم دی هغه تاسو ورکوئ تاسې زه به سمپلي بیا په کویټا باندې کلیک کوم او که تاسو په کویټا په سیټلایټ ټون یا نور داسې ځایو کې یاستئ نو تاسو هغه چې کوم اډرس هغه هم ورکوئ تاسې د هغه نوم هم ورکوئ تاسې که چېرې تاسو پېښور کې یاستئ یا تاسو په نور داسې ایریا کې یاستئ نو تاسو خپل چې کوم اډرس تاسو ورکوئ د دې بعد سمپلي پر باندې کلیک واستئ تاسو د دغه ډیټیل هم پر فیسبوک ورلو اپلوډ شو او د دې بعد سبمیټ باندې کلیک واستئ ښه تر تاسو آخري شی کوم دی لیکن ایډ ریلیشنشپ سټیټس مطلب تاسو کوم ریلیشنشپ دی تاسو یعنې مطلب دا دی اوس مثال پر دا واٹ از یور ریلیشنشپ سټیټس باندې تاسو کلیک واستئ اوس دلته لیکلي سنګل ان ریلیشنشپ مختلف میرټ که تاسو واده یاستئ تاسو واده شوي دي تاسو په میرټ باندې کلیک وکړئ که تاسو سنګل یاست تاسو سنګل باندې کلیک وکړئ سنګل مطلب دا دی که تاسو سره یو جی اف نشته تاسو په سنګل باندې کلیک واستئ او بیا میرټ لیکل دي ان مطلب مختلف چې کوم دغه دی اپشن تاسو هغه باندې کلیک وکړئ تاسو دا مطلب واده باندې څه سنګل یم تاسو باندې شاید سنګل یاستئ نو پر سنګل باندې کلیک واستئ او د دې بعد چې کوم سیو چې کوم سیو باندې کلیک وکړئ او که تاسو چېرې دا کولی شئ مطلب تاسو دا نه غواړئ چې زه په فیسبوک باندې خپل ځان شو کړم چې زه سنګل یم یا نه سنګل ما واده شوی دی یا مې واده نه دی شوی نو تاسو کولی تاسو یا ګسل مو ورکوئ یا که تاسو ورکوئ او بیا له فرینډ ته واستئ نو سمپلي په دا باندې کلیک واستئ بیا یې لیکلي دي ایډ اپشن مور اپشن باندې تاسو کلیک واستئ دا باندې لیکلي پبلک مطلب تاسو کوم دغه چې کوم دي تاسو کوم ډیټیلز کوم دي هغه پبلک یې وګوري خلک یې وګوري که یا فرینډز یې وګوري هم تاسو فرینډ باندې کلیک واستئ مطلب تاسو فیسبوک کوم فرینډز دي هغه هم کتئ شي او که چېرې تاسو یاستئ یا خالي زه وګورم هم تاسو اونلي مې باندې کلیک وایئ تاسو نو دا ټیم پبلک باندې ما کلیک وایئ ځکه زه نه غواړم چې کله زه وګورم مطلب ډېر خلک یې وګوري پبلک باندې کلیک وایئ باندې کلیک واستئ نیشنل سلو دي اچھا دغه بعد چې کوم دی دا د مصدر شیان چې کوم ولو اگر اپډیټ کړو لیوینګ کویټا کرنٹ سټي هوم ټاون ریلیشنشپ مطلب مکمل شلو او د دې بعد چې کوم دی تاسو پر سیو باندې کلیک واستئ اچھا پر سیو باندې تاسو کلیک کوئ نو چې کوم که تاسو ته دارنګه شیان نه شو کړي نو تاسو لږ داسې له پټ خوا دې راکش کړئ چې کله دا شي شی راغلی بیا کړئ دا مطلب دا دې ریفریش شي نو دا تاسو کتلو اول یو شی نو اوس وګوره ورک ایټ سټوډنټس کې زه کوم ما کار نه دا ټیم سټوډنټ یم او کوم سبق دا ټیم کنټینیو یم سټډیز کوم تعمیر نو په کالج کې یم او وان ټو سکس کوم اسانه کوم ماډل هاي سکول دی کویټا موږ هغه ورکولو خپل اډرس مو ورکولو کویټا چیرې اوسم او لکه مزید یم کویټا دواړه کویټا او سنګل او که تاسو نور هم انفارمیشن خپل ورکواسئ هم تاسو ورکوئ او تاسو بدلوئ هم تاسو او که تاسو مطلب که تاسو کار کوئ هغه مخکې سټوډنټ خلاص اوس کار کوئ
هم تاسو بدلوای شئ. ګوره دا قلم کوم نشان د باندې کلیک واسي او بیا دویم آپشن څه کړی دی اید ورک پلیس په باندې تاسو کلیک واسي پر د باندې کلیک واسي بیا تاسو ورکوای ساتي. خو زه دا ټیم ډول ټیم اله کومه ته تاسو راساسي ته بیا چې کوم موبایل نمبر دی هغه هم اول تر کې ورکړو میل نور هغه شین دي. اوس مطلب د تاسو چې کوم دي فیملی ممبر تاسو اډ کوئ تاسو دا باندې دا کلیک واسي اوس په فېسبوک باندې چې کوم دغه دی فیملی ممبر دي تاسو هغه هم اډ کوئ سره ځان سره نو دا سمپلی دا نوم درته واسي چې کوم آیډیا هغه باندې کلیک واسي او دغه بعد د سیو مطلب سیو ساده دی دا ماشين راځي هغه باندې کلیک واسي او سیو تاسو دا څنګه معنی څه نو چې کوم د دې باندې لایکس کوم تاسو کوم پیجونه لایک کړی دي هغه د معلومات راته او فالوینګ تاسو کوم فالو کړی دي یا تاسو کوم پیج فالو کړی دي هغه تاسو ښکار کړئ. نو ملګرو دا دي تاسو پر معلومات فېسبوک په اړه مو شیر کړو. نو ملګرو که تاسو نور راسي معلومات غواړئ نو زموږ پیج کوم دی ټیکنالوژي پاڼه دا سبسکرایب کړئ د ویډیو شته مسور بټن د باندې کلیک واسي او دا غلط څنګه بیل آیکن پر هغه باندې کلیک واسي د پیدا چې کړه زه معلومات شیر کوم اوله دغه چې نوټیفیکیشن دی هغه تاسو باندې ملګري ډیر مهرباني د الله په امان.